هغه 14 تازه پیښې چې نن واقع شوي دي او تاسو نه ترې خبر دلته یې له موږ سره ډیر په لنډو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د کورونا ریکارډ امریکا کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا له امله د نږدې 2000 کسانو د مرګ ریکارډ ټینګ شو. دا د کورونا د خپرېدو له پیله تر دې دمه په 24 ساعتونو کې د مړینې تر ټولو لوړه شمیره ده. په ورته وخت کې په نړۍ کې د مثبتو پیښو شمیر 14 میلیونه 1,681 ته رسیدلی دی. په ټوله نړۍ کې تر دې دمه 82,440 کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. په امریکا کې د اخته کسانو شمیر 4,412 کسه دی. د مړو شمیر یې 12,854 کسه ته رسیدلی دی. حمدالله محب د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې د افغانستان حکومت د بندیانو د خلاصېدو او له طالبانو سره د سولې خبرو پر مخ بیولو ته تیار دی. نوموړي د یوې شمېر هیوادوالو له سفیرانو سره د ویډیویي کنفرانس پر مهال ویلي چې د تخنیکي ټیمونو ترمنځ په یو لړ ستونزمنو مسایلو کې پرمختګ لیدل کیږي. پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر افغان سیاستوالو او طالبانو غږ کړی چې خپل منځو کې سره خبرو ته کیني او د خپل هیواد 40 کلنه غمیزه پای ته ورسوي. ښاغلي پامپیو واشنګټن کې خبریالانو ته وویل ټولې ښکېلې غاړې پوهیږي چې امریکا د دوی لپاره هڅه نشي کولی. کورنیو چارو وزیر د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د کابل ښار اوسیدونکو په ځانګړې توګه دولتي مامورینو ته خبرداری ورکړی چې له اړتیا پرته دې له کورونو نه وځي او له محدودیتونو سرغړونه ونه کړي. نوموړي ویلي که څوک له اړتیا پرته بهر ونیول شو نو حوزې ته به بیول کیږي. حنیف اتمر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر وایي افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره سیمه ییزه اجماع نشته او دا د سولې بهیر کې لویه ستونزه ده. ښاغلي اتمر ویلي په نوي دنده کې له ګاونډیو هیوادونو سره د سولې پر موضوع کار کول لومړیتوب دی. کندهار کې امنیتي سرچینو تایید کړې ده چې د دغه ولایت د امان ولسوالۍ په خوشاب کلي کې د هوان مرمۍ لګېدو له امله 3 ماشومان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د قربانیانو د کورنۍ غړي هم وایي په دغه کلي کې کومه وسلواله ډله فعالیت نه کوي او د هوان دغه مرمۍ د امریکایي ځواکونو لخوا ویشتل شوې ده، خو امریکایي ځواکونه د دې ادعا رد کړې ده. پروازونه د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې ټولو نړیوالو هوایي شرکتونو افغانستان ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند د خپلواکې ادارې د خپرونو او عامه اړیکو رئیس محمد نعیم صالحي وایي چې اوس افغان هوایي شرکتونه په یو اړخیز ډول یو شمېر هیوادونو څخه هغه افغانان خپل هیواد ته ستنوي چې هلته بند پاتې شوي دي. حامد کرزی پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو ازادېدو مذاکراتو کې د رامنځته شوي خنډ له امله اندېښنه ښیي. د حامد کرزی له مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې اعلامیه کې نوموړي هیله ښودلې څو په هیواد کې د دایمي سولې ټینګښت لپاره د دواړو خواوو ترمنځ په پوره دقت او جدیت خبرې له سره پیل شي. کرزی همداراز له امریکا متحده ایالاتو نه هم غوښتنه کړې څو په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. پلچرخي د کابل د پلچرخي زندان ځینې بندیان وایي د نه خوړلو احتساب یې پیل کړی دی. بې کیفیته خواړه ناروغانو ته د روغتیایي خدمتونو نه رسیدل او د بندیانو د خوشي کېدو په تړاو د ولسمشر غني د فرمان نه پلي کېدل هغه څه دي چې د پلچرخي زندان بندیانو له امله د نه خوړلو احتساب پیل کړی دی. دوی وایي د سې شنبې د ورځې له مازدیګر وروسته د نه خوړلو احتساب پیل کړی او که غوښتنو ته یې ځواب ونه ویل شي احتساب به دوام ورکړي. د افغانستان د محبسو د عمومي ریاست مسؤلین د بندیانو د احتساب په اړه څه نه وایي. وایي د پلچرخي زندانیانو د ځای درملو، درملنې، خوړو او د روغتیو کې د کره څېړلو لپاره د ولسمشر د حکم له مخې جدي تدابیر نیول شوي او په پلي کېدو یې پلي شوي دي. تورخم په تیرو 2 ورځو کې تر 100,000 ډېر افغان مسافر له پاکستان خپل هیواد ته راغلي دي. پاکستان له څو اونیو راهیسې د تورخم او چمن دروازې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې وې، خو د دوشنبې په ورځ د دواړو حکومتونو ترمنځ تر یو توافق وروسته دغه دروازې د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوې دي. راپورونه وایي چې په تیرو 2 ورځو کې تر 21,000 پورې افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د سرچینو په حواله 10,000 په تورخم او 11,000 بیا د چمن له لارې هیواد ته دننه شوي دي. دغه کسان داسې مهال هیواد ته دننه کیږي چې ویره شته دوی به له ځان سره کورونا وایرس ولېږدوي. په لومړي سر کې راتلونکي مسافر معاینه کېدل، خو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله دغه بهیر ناکام شوی دی. برېښنا
د برېښنا ریاست وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا د هغې صنعتنې په جوړېدو سره د کابل نورو ولایتونو برېښنا وصل شوه چې د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې تخریب شوې وه. د برېښنا مزي 4 ورځې مخکې د اورښت او طوفان له امله په یاده سیمه کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا ستنې د چپه کېدو له امله پرې شوې وې او له امله د کابل او ځینو ولایتونو برېښنا پرې شوې ده. د برېښنا ریاست په خبرپاڼه کې راغلي چې نن یاده ستنه جوړه شوې او ورسره د کابل او نورو ولایتونو پرې شوې برېښنا بیرته وصل شوه. سرچینه زیاتوي چې د مایپر د بند یو توربین هم تخنیکي ستونزه لرله خو اوس دغه ستونزه هم حل شوه. طالبان افغان طالبانو اعلان کړی چې د بندیانو د خلاصون پر موضوع له افغان حکومت سره روانې خبرې ختموي او له کابل خپل تخنیکي ټیم بیرته ورغواړي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له امریکا سره د شوي هوکړې له مخې باید د دوی بندیان په خوا خوشي شوي وای او بین الافغاني خبرو ته باید لاره هواره شوی وای. ټرمپ د ټرمپ MCN ټلویزیون وایي د امریکا ولسمشر ټرمپ پر خپل ملګرو ځانګړی فشار اچولی چې د افغان جګړې د پای ته رسولو داسې نمایش جوړ کړي چې ورسره د ټاکنیزو ژمنې پوره کول وښیي او د سولې نوبل جایزه ورکړل شي. ناټو له افغانستان خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دواړو لورو په افغانستان کې پر روان سیاسي وضعیت، سولې او له کورونا سره پر مبارزې خبرې کړې دي. دوی همداراز پر سیمه ییزو سیاسي مسایلو هم بحثونه کړي دي. د ناټو ملکی استازي ویلي دوی په افغانستان کې له تلپاتې سولې او ثبات ملاتړ کوي او د دې هڅه کوي چې دلته روانه جګړه ډیره ژر د خبرو له لارې حل شي. اتمر هم ویلي چې افغان حکومت د سولې لپاره هڅه کوي او د نړیوالو متحدینو ملاتړ به د برخه کې هم مهم دی. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.